سلامونه ګرانو ملګرو. د ډېر وخت نه بس ګلبهادر بډګرامي صاحب سره د ریکارډینګ په موډ کې راغلو. نو ما غوښتل چې د ګلبهادر بډګرامي صاحب سره یو مرکه وکړو، د دوی نه څه کلام ریکارډ کړو، هغه له تاسو سره شریک کړو. سر دا راته ووایئ چې څه به راسره شریکوئ، دغه ملګري او موږ تاسو ته په انتظار یو. ډېره مننه یارباش. زه به مینوالو ته د سید جاټور صاحب یو کلام ډالۍ کړمه. جی ارشاد. وایي څه د صبر ژوند دی په صبرونو باندې تیر شو. څه د صبر ژوند څه د صبر ژوند دی په صبرونو باندې تیر شو. هیڅ په خوند یې پوه نه شوم په غمونو باندې تیر شو. ډېر ښه، ډېر زبردست. او خلک خاندي خوشحالیږي، زه د غم سلګو نیولې. خلک خاندي خوشحالیږي، خلک خاندي خوشحالیږي، زه د غم سلګو نیولې. وایم کله به ته راشې دې فکرونو باندې تیر شو. ډېر ښه، ډېر زبردست. او هیڅ په خوند یې پوه نه شوم په غمونو باندې تیر شو. ډېر ښه. او هغه خلق بختور وي چې ارمان یې په زړه نه وي. هغه خلک بختور وي. هغه خلق بختور وي چې ارمان یې په زړه نه وي. ډېر ښه. او زما یو نه پوره کېږي، زما یو نه پوره کېږي، ارمانونو باندې تیر شو. ډېر ښه، ډېر ښه. او هیڅ په خوند یې پوه نه شوم په غمونو باندې تیر شو. ډېر ښه، ډېر زبردست. او ستا وعدې لوزونه څه شول، موده وشوه چې د هیر یم. ډېر زبردست، ډېر. ستا وعدې لوزونه څه شول، موده وشوه چې د هیر یم. زما خدای ګونه هېرېږي، ستا یادونو باندې تیر شو. ډېر ښه، ډېر زبردست. او هیڅ په خوند یې پوه نه شوم په غمونو باندې تیر شو. او زه سعید شکایت نه کړم، زه سعید شکایت نه کړم، زه سعید شکایت نه کړم، په نصیب کې به مې نه وي. ډېر الله. زه سعید شکایت نه کړم، په نصیب کې به مې نه وي. ستا په مینه کې چې وایم غزلونو باندې تیر شو.